د شمالي وزیرستان شورا له حکومت سره شل ورځنی اوربند اعلان کړی او پاکستانی طالبان رد کړی دی. د شمالي وزیرستان د مجاهدینو شورا د پاکستان له حکومت سره شل ورځنی اوربند اعلان کړ او ویلي دي که خبرې بریالۍ شي د اوربند پرېکړه نوره هم غځېدلی شي. د شمالي وزیرستان د مجاهدینو شورا چې مشري حافظ ګل بهادر کوي چې په 2009 میلادي کال کې د پاکستانی طالبانو مرستیال مشر و، خو وروسته د داخلي اختلافاتو له امله ترې جلا سوی و. د حافظ ګل بهادر ملګري په 2014 کال کې د پاکستانی پوځ له لوري د ضرب عذاب عملیاتو له پیلېدو وروسته ډېر فعال نه و، خو بل لور ته د پاکستانی طالبانو ویان ویلي دي چې دوی اوربند نه دی اعلان کړی او د بامقصده مذاکراتو په اړه د دوی تګلاره روښانه ده. د شمالي وزیرستان د مجاهدینو شورا د اوربند پرېکړه په داسې حال کې کړې چې تېره ورځ د پاکستان لومړي وزیر عمران خان له یو شمېر رسنیو سره د خبرو پر مهال ویلي وو چې د افغان طالبانو په منځګړیتوب یې افغانستان کې له پاکستانی طالبانو سره خبرې روانې کړي وي. تر اوسه دا نه ده روښانه چې د پاکستانی طالبانو له کومې ډلې سره په کومو شرایطو خبرې روانې دي، خو یو شمېر پاکستانی سرچینې د پاکستانی طالبانو په حواله د دې خبرې پخلی کړی ده. د افغانستان اسلامي امارت په دې اړه رد او یا هم تایید نظر نه ده ورکړی.